د ورور سوال کړی دی وایي ما تاسو نه او بعضو نورو علماو نه دا خبره اورېدلې ده چې بې دعوته به یو ډوډۍ خوراک له یو پروګرام له نه ورځي او دا کار چې دی اوچت کار نه دی او ښه صفت نه دی. خو زما زړه ته یو اشکال راځي چې جابر رضی الله عنه چې کله د خندق په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم چې کنده کنسته هغه صرف رسول صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکړو دا دومره صحابه کرامو سره ولې راغلي هغوی بې اجازته راغلي دي د خوراک لپاره. نو څنګه دا خبره علما کوي چې دا خوی ښه خوی نه او دا دروند خوی نه دی؟ الجواب اول خو دا مسله یاده کوي چې اسلام دروند خوی خوښوي سپک خویونه یې بدي شي او سبحان الله صحیح دین د صحیح فطرت سره برابر چې کله د فطرت برابر او تربیت دې شوی او عقل دې برابر وکنه نو دا درانه خویونه به ستا اسې خوښ او دغه د شریعت مزاج دی. د شریعت مزاج هم دا دی دروند خوی ځان کې راوله سپک خوی د ځان نه لري. سپک خویونو کې یو دا دی چې ته بې اجازته او بې تپوسه ورماتې کله یو ځای کې ډوډۍ خورې او کله بل ځای کې خورې او د سپک کنه تاسو د سپک نه وایئ. زه خو پکې کله ناکله دومره غلو کوم ځم چې بې دعوته کور کې هم سړی ډوډۍ خوري او د ښځې ورته ست نه کړی سړي ته ځان لږ داون ته ښکارېږي حالانکې خپل کور کې ناست خو چې بېرته پردي ځي ته ورمات او ټک ټک څه کوي او زه راغلی یم دې ته اچانک حملې وایي. نو دا په بعضو حالاتو کې دا سپک وي بعض ما ووایي ځکه زه به د یو حال وضاحت کوم هغې کې بیا صحیح ده. دا په بعضو حالاتو کې سپک وي ځکه شریعت دا خوی نه خوښوي. خو دې ورور ته د اشکال راځي چې صحابه کرام بیا ولیدلي د جابر سره. نو قصه د جابر رضی الله عنه چې هغه ذکر کړې ده د خندق په ورځ راغلی و امام بخاري راوړي د نورو کتابونو کې شته. ما یو څو پیرې ذکر کړې یم د خصوصا د سیرت په درسونو کې هغه قصه او د دې خبرې په منځ کې هیڅ تکراو نشته هیڅ تکراو نشته. خو دا د انسان کم علمي کله په یو مسله ونه رسي نو اشکال د ده په ذهن کې راځي. قرآن او حدیث کې اشکال نشته. اول خو دا ده چې په عربۍ کې داسې کس ته طفیلي ویلی کېږي. طفیلي چاته وایي هو الذي يقتحم على القوم في طعامهم من غیر اذن. طفیلي هغه دی چې په یو قوم ورننوځي حمله وکړي د خوراک دپاره بې اجازه بیسي ډېر بس بې وخته به راننوځي تا به پلاني او علاني ته ویلي چې ګورې دا یار به ورسره هم راباندې کله به بانه داسې مزېداره جوړه کړي ما ورته وایي د کور دروازه خو وه کله ما نو ته خو بیا د حیا د لاسه چاته ویلی هم نه شي چې مه ګوره انسان چې میلمه راغواړي کیدای شي د دې میلمه سره د ده خاص څه خبرې ته پکې هم ورګړې رامات شوی نو ستا د لاسه هغه خبرې ولې پاتې شي. یو دویمه انسان خپل وس ته زما به اوس رسي زه به 2 کسان له ما ډوډۍ تیاره کړي ته بې اجازته پکې راننوتې او بل رانه او دا زموږ د پښتنو یو دا عادت دی د ځان نه لرې کول پکار دي. لکه چې څوک راله دعوت راکړي اوس ته لکه د واده پروګرام دی ستا خپل واده دی یا د بچي دی یا د بل چا د 100 کسانو ته ذهن کې نقشه اچولې ده نو زه راته هم 200 لکه چې دې کې به غالبا داسې چې ځان سره به دانه 2 راولي. دا غلطه طریقه ده ځکه چې هر انسان پړ دی خپل وس خپل زور ته ګوري. زما د 100 کسانو وس رسي 100 به ما پسې 200-300 راځي بل دی به سړی کچه ښکاره شي ډوډۍ کمه شوه بل شی کم شو نو د انسان بېعزتي پې موشي. بیا خلک ځای په ځای یادوي نو چې کولی دې نه شو نو ما خو کولی شو خو تا راپسې قوم راوستو ما خو کولی شو ځکه ګوره الله رب العزت دا خوی نه خوښوي. قصه د جابر رضی الله عنه مختصر ذکر کوم تاسو پوه شئ چې دا صحابه کرام څنګه تللي وو د رسول صلی الله علیه وسلم سره د جابر کور ته. نو که په دې قصه پوه شو تاسو پته ولګي چې دې خبره کې څه اشکال نشته. قصه ډېره اوږده ده خو لنډه دا چې جابر رضی الله عنه وایي موږ د خندق په ورځ کنده کنسته دشمنان د بهر نه راروان نو په دې کې یو ګټه راله خو سمه سخته ګټه پکې راله. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابه کرام راغلو رسول صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو هذه کدیه عرضت فی الخندق دا یو کاڼی په دې خندق کې زموږ مخې ته راغی هغه وایي زه به خپله درځم دلالت کوي په دې چې رسول صلی الله علیه وسلم پهلوان او زورور سړی و وایي زه درځم وایي هغه چې کله پاڅېدو نو ما چې دې خېټې ته وکتو نو دې خېټې پورې کاڼي تړلی د لوږې د لاسه او جابر رضی الله عنه چې زمونږ 3 ورځې شوې لا نذوق ذواقا 3 ورځې موږ څه خوراک نه دی کړی بیا جمع هم دی بیا کنده هم کني نو رسول صلی الله علیه وسلم یې څنګه ګزار ورکړو فعاد کثیبا اهیل او هغه
د شګو یا د خاورو یو ډیرکی ته جوړ شو او کاڼه ټول وبهېدو. وی ما ورته یا رسول الله زه لږ کور ته ورځم اجازت دی؟ راته ویې لاړ شه. رالم په خپله ښځه پسې وی ما ورته وی چې ما نن داسې حال د رسول سلم ولیدو چې زه نور صبر نشم کولی. فعندک شی څه د خوراک شتي؟ نو هغې وی دغه لږ اوړه دي او دغه یو څاروی ولاړ دی هم د بیزې یا د ګډ بچی دی. نو وی ما هغې ته وی چې به شروع پې کوه. څاروی موږ حلال کړو، اوړه یې واغېږل او غوښه یې چې دی هغه یې کټوۍ ته واچوله. زه بیا په رسول وسلم پسې رالم. نو یې ما ورته وی چې یا رسول الله تعیم لی. تعیم لی ترجمه به زه داسې وکړم چې دعوت ګوټی یا رسول الله زمونږ د طرف نه داسې دعوت ګوټی دی تاسو ته، ځکه چې دا ډېر اوچت خلک وو. نن سبا چې ده خو څاروی حلال کړی دی چې دا بعض درته هسې پالک کېږي نو په هغې بدله هم بیخ او بنیاد وباسي چې دلته ما پالک ایښودی او دال او بینډۍ مې ورته ایښودی. د دې نه بل غټ پروګرام وي. زه په دې غټ نه یم چې څاروی حلال کړی، غټ په دې چې صرف ورسره دغه دي، صرف ورسره دغه دي. نو بس وی ما ورته چې رسول الله تعیم لی، پروګرام ګوټی غونته کې یا دعوت ګوټی یا لږه غونته کې ډوډۍ ده. نو تاسو راشئ ورجل او رجلان، یو کس یا دوه ځان سره نه ورکوئ، یو کس یا دوه. دې ځای کې بله فایده یاده کوي. ګوره کله انسان ته پته وي چې د دې سړي سره نور کسان راځي نو دا داسې لکه اجازت چې ورکړی شوی. دا کس دوه ولې یادوي؟ ابوبکر او عمر دا هر وخت د ده سره ګرځي. نو ته چې یو چاله دعوت ورکوې او تا ته پته وي چې د دې سړي سره دا یو داسې شخصیت دی، داسې کس دی چې ده سره دوه درې کسان دا به یي، نو دی چې را دوه درې ځان سره راوړي دا لکه یو قسم اجازت دی. نو یې ما ته وی چې څه دي؟ وی ما ورته وی چې یا رسول الله دغه څاروی دی کورنی او بس لږ غونته کې اوړه دي. وی راته وی چې ما ته به صبر وکړئ او کټوۍ به راکوزوي نو زه درځم. او بیا اعلان وکړو وی جابر د ډوډۍ دعوت کړی دی او راځي. فقام المهاجرون والانصار، المهاجرون والانصار، مهاجرین او انصار چې څومره وو تقریبا 1400 کسان هغه ټول راپاڅېدو. وی چې کله رسول سلم دا اعلان وکړو چې ده کور ته بیا منډې کړې او د هغه دا کور د خندق سره دغه ځای کې نږدې ده. اوس مسجد نبوي کې چاته ځایونه معلوم وي نو هغه ته پته شتي په خپله یو پیر دوه دغه موقع له ورغلي وو دغه ځیله چې ده دا کور کوم ځای کې وو نو هغه د خندق ته نږدې دی. دا کنده چې رسول سلم کوم ځای کې کېناسته او د ده دا کور نو ځکه دی تلې راغلی زر زر دی. نو دی بیا راغی ښځې ته وی غرق شو. جاء النبي صلی الله علیه وسلم بالمهاجرین والانصار، رسول سلم راغی سره د مهاجرین والانصار. ډېره هوښیاره ښځه عمر کې مشره وه. نو هغې ورته ویل تپوس یې تا نه کړی و؟ وی ما ورته ویل چې او تپوس یې کړی. نو یو روایت کې داسې راځي، یو روایت کې داسې ورسره راځي وی ما ورته ویل چې او تپوس یې کړی وی راته ویل چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول بیا ښه پوهېږي، موږ خو ورته هغه څه ویلي اوس چې زموږ سره دي. جابر رضی الله عنه وی چې په دې خبرې سره دې ښځې زما نه لوی غم او بوج کم کړو. دې کې دوه خبرې درته کوم. زموږ مقصد صرف د سوال جواب ورکول نه دي، د دین په هره خبره ځان پوه کول دي. دوه خبرې دلته، یوه هوښیاره ښځه د خپل خاوند نه بوجونه کموي او کمقله ښځه چې هغه بوجونه درته ښه ډېروي. یو خبره به دومره نه هغه به یې ته ډېره کړي او هوښیاره ښځه غټه خبره به راته معمولي کړي. دویمه خبره هغه دا چې
د الله او د الله د رسول قدر تعظیم تا ورته ویلي وي چې دې ویلي بیا وپوهېږي نو زمانه لوی غم کم شو. درېیمه خبره د دروند سړي د میلمه سره لوی غم وي. خیال مې دی که نه دې خبرې ته پښتنو کې دا خوی د نږدې وخته پورې ټولو کې اوس په بعضو کې دی ډېر افسوس سره دی یا خو د دنیا پراخه شوه ځکه زموږ نه دا خوب ځي مخکې غریبي وه ځکه میلمستیا و میلمه دوست و اوس به یو پیسې ډېرې شوي ځکه و بخیران شوي او یا د دې نورو قومونو سره زموږ دا ګډون راغی وي د عید لاسه وی اوس څه نڅه وجه خو شتې اوس خو چې میلمه غریب به یې کېنولی او هغه به ځان له یوازې په کمره کې ناست او دی به په یو ځای کې او بل ځای کې به چې ډوډۍ ورته کېږدي صد په مسلمان نه کوي هلکه نو دا بل ورته وایي دا ما د بعضو مولیانو نه دا خبره اورېدلې دا صحیح هم ده او دا غلط هم ده وایي ګوره دا هسې تکلفات دي داسې زیاتې دی چې ست به کې او ست به غواړي ګوره دا دروند خوی دی شریعت مونږ ته دروند خوی ښوولې دا خبره که مولوي صاحب کې او که هر څوک کې دا خبره غلطه ده ته به میلمه ته خو دا وایې که چې خوره په پردي کور کې اوس یو نیم خو پکې پردي او خپل ته نه ګوري او دا اول نه ووایي زه ست مت هر ځای کې زه خپل کار کوم هغه یو زه دی خو نور والله پردي ځای کې د سړي نوڼۍ ته چې اوچتې نو زر پیرې سوچ کوي چې خلک به څه وایي څه به نه وایي نو چې کور والا درته وایي چې خوره نو سړي زړه لږ خوشحاله شي چې ځه ما ته اجازت هم دی او که زه اوس هر څه بیا راته وایي خوره که نه بار بار دا د دروند کوربه خوی خوره که نه تا خو وانهګسته نو په دې چل کې میلمه ښه خوراک وکړي او بعض ځایونو ته زه به خپله تلی یم کله سړی په هغه تلو باندې بیا ستومانه شي نو هغه وروره کوربه به داسې سر ټیټ کړی په انګولي کې او په وروجو کې ته به وایي چې دا شکر دی چې زه رالم چې ده نن ډوډۍ وخوړه نه تا ته ګوري چې وخوره وسکه واله نه دې سره کار نشته هغه د دوه درې ورځو وږی و نن هغه ځان له ډوډۍ وخوري میلمه غریب دغه شان لکه اوس میلمه په هغه اولني قسم کېږي خپل کار به وکړي او که دغه دویم کې یو الله دې مل شه لکه چې ته به هغه ته ګوري چې څه وایي څه نه وایي نو بعض خبرې دا په درنو خویونو کې راځي او جابر رضی الله ته وګوره که ده سره د میلمه غم نه وی نو ده به وایي چې راځي دی که چې هر څو راځي غم ورسره و چې د دومره کسانو له به پخلی او خوراک او زما کور ته راځي الغرض دې کې څه ټکراو نشته سړی به ما ته وایي څنګه ټکراو نشته دا دومره صحابه کرام بې اجازته رانغلي نه رسول صلی الله علیه وسلم د جابر په مخ کې اعلان کړی که نه او جابر هلته ولاړو او دی واپس کور ته راغی وی رسول وسلم دا ټول راولي دې ته اقرار وي دې ته اجازت وایي دې ته څه وایي اجازت لکه ته اوس ما ته ووایې چې ته به روټۍ له راشي او ما سره یو دوه ملګري ناست یو زه هغوی ته وایم اورئ پروګرام له به ځو ګورئ او ته هېڅ هم ونه واپس لاړ شي او ما ته ووایي چې ګوره بیا هېر نه شي را به شي دا ته اصل کې ومنله چې صحیح ده دا دوه هم تا سره راځي اوس پوه شوې که نه او حاشا وکله کېدی نه شي چې صحابه کرام هغه دروند هغه درانه خلک هغه دروند خوی والا هغوی ته به دا خوی نه معلوم او دروند خوی زده کړی کېږي دا دوی نه یو بل حال درته ذکر کوم په کې دا روا دي تا ته پته دی چې دغه پلانې په دې خوشحالیږي چې زه بې اجازته ورشم دا اکثر د خپلوانو کې دننه خپلوان یو بل ته وایي که نه ته وینا ته ضرورت نشته ته به خپله راځه که نه داسې ټیم کې بې اجازته تله دا عجزي ده
او دا اوچت خوی دی او تا ته پته دی چې دی پې خوشحالي. نو دا یو حال دی، دا چې مستثنا دی. نور عامو حالاتو کې به بې اجازته ډوډۍ لا نه ورځي. او که نه داسې نه چې د باز نه جوړ کړی، باز وایي چې ګرځه را ګرځه که چېرته واده ماده نو چې ورننوځو. ده بیا په واده کې سر ټیټ کړی او ناست او مزه دا وکړي چې کله ده نه تپوس وشي تاسو جي څوک چارې طرف ته کله بیا د هلک کور یادوي، کله جرۍ کور یادوي. صرف د دوو مڼو دپاره انسان خپل عزت نه خرابوي. عزت زمونږ سره ګورئ ډېر اوچت څه دي، ډېر اوچت څه زمونږ سره د اسلام نه بعد هغه د عزت دی چې کوم موږ سره دی. دا پیسې، دا خوراکونه، دا ډوډۍ دا هر څه بیا کېږي، خو کله چې د انسان عزت کمزوری شي او عزت باندې داغ ولګي نو دا بیا غټه جافتې جوړه شي. د خپلو عزتونو خیال ساتئ. سړی د یو شپه لوږه برداشت کړي، خو دا د دې نښه ده چې خلک دپسې بیا خبرې کوي. دا یو نیم چې راننوځي هغه خو دومره مشهور شوی هر چې راننوځي نو دا خلک یو بل سره غوږ وږ کې پوس پوس بیا راغی او د هغه د دې خبرې سره سټ بیړي. زه به والله که چا زموږ مبارک ووایي چې بیا راغی چې کېدای شي د ټینشن د لاسه راته هارټ اټیک شوی، چې وګوره دا زما عزت دی چې یو سړی زما مبارک بیا راغی او د ده ورسره سټ بیړي. او که تا ورته ووایي چې یاره دا خلک ستا باره کې دي، وایي به د چا خوله به بند دی د چا خوله به بند دی. زموږ بعضې وایي د عزت سره کار نشته. عزت ورته دی راغلی خو چې خېټه ډکوي. الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي. الله دې موږ ته د دنیا او د آخرت عزت نصیب کړي. اوس په دې مسله پوه شوئ که نه؟ نو څه اشکال پکې شته؟ نه، الحمدلله هېڅ اشکال هم په دې کې نشته.